خو فرمان کسکر ته هم یو څیز ډالۍ کوو زموږ د سوات نه ډېر خوږ ملګری راغلی دی سمیع خان د هغه زوی سالار هغه ته خواست دی چې سټیج ته راشي او د فرمان سالار ماشوم شاعري وکړي سالار ستاسو د لاسونو پړکا واه واه سالار دا دې بل راغی ښه دې خوا لږ دا زما زړګي سر دی قسم دی چې دا زما د زړګي سر دی سالار بلکې دا ماشوم به راته په خپله ووایي ستا څه نوم دی سالار خان او بچې ته د کوم ځای زه د مکان باغ یم سوات مکان باغ ښه دا پېژنې دا خوا کې چې ولاړ دی بچې او د ده څه نوم دی څوک دی فرمان کسکر د ده شعرونه ووایه خوا وګوره ظالمې هور خو دې راباندې خو نو بل خو نه کو ظالمې هور خو دې راباندې خو نو بل خو نه کو چې په سپلو او په ګلونو کې دې نه وینم ډېر ښه د لاسونو پړکا د فرمان کسکر دپاره او د سالار دپاره دا السعودیه واشنګ پاوډر د طرف نه دا ګفټ هیمپرز دي دا روړې چې دي ته حواله کړو ښه دا دې ماشوم له ورکه دا بلکې فرمان کسکر له ورکه ستاسو لاسونو پړکا دا دې ماشوم له ورکه خو دې ماشوم باندې اخري کې د دانش صاحب یو څو شعرونه وایو سالار دانش صاحب یو څو شعرونه وختي چې د ما ته ووایي روان یم راپسې څه اوازونه دي خوی دی روان یم راپسې څه اوازونه دي خوی دی دروغ د بې بنیاده الزامونه دي خوی دی خټک فضا صحیح شوه په دیوال یې درته وایم خټک فضا صحیح شوه په دیوال یې درته وایم چا وایي چې په دیوال پورې غوږونه دي خوی دی د لاسونو پړکا راځه خواته مې کښېنه چې راجله درته نن تش کم مورجانې درنه ستا منمه مونځ لزمه ماښام دی په پیالو کې شرابونه دي خوی دی په کتابونو کې خو نور څه دي په تفسیرونو کې خو نور څه دي په آیاتونو باندې نه پوهېدم په آیاتونو کې خو نور څه دي په دې قبرونو کې خو نور څه دي او جوړ دی د بلال د رنګه په دې خالونو کې خو نور څه دي دانشه تشې زلفې نه یادوې ستا په شعرونو کې خو نور څه دي سالار دپاره لاسونه پړکا